په سعودي عرب کې به تاسو خپل د نفاس پاسورډ چې دی دا به څنګه معلوموئ؟ تاسو نه د نفاس پاسورډ چې دی دا هیر شي نو دا به تاسو څنګه معلوموئ؟ څنګه چې تاسو ته پته ده په سعودي عرب کې تاسو یو بینک اکاونټ اوپن کوئ یا تاسو یو اپلیکیشن اوپن کوئ نو هغې دپاره نفاس چې دی هغه لازمي دی. د نفاس نه بغیر چې ویریفیکیشن ستاسو بالکل نه کیږي نو د دې وجې نه که تاسو نه چېرته ستاسو د نفاس پاسورډ هیر شه نو دا تاسو له ډېره زیاته مسله جوړي. ټولو کې اولنۍ خبره دا ده چې تاسو یوټیوب ته لاړ شئ او هلته تاسو سرچ کوئ چې د نفاس پاسورډ چې دی دا څنګه معلوموئ. نو هلته کسان چې دي هغو مختلف قسم طریقې ښیي، څوک هم صحیح طریقه تاسو ته نه ښیي. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته زه بالکل ریل طریقه ښیم، تاسو یې اوس هم ټرای کوئ چې د چا هم پاسورډ هیر شوي نو اوس لاړ شئ او دا طریقه ټرای کوئ. کله چې هم تاسو نه خپل د نفاس پاسورډ هیر شي نو هغې کې تاسو د ابشر کوم پاسورډ چې دی هغه به ورکړئ، ستاسو نفاس چې دی هغه به اوپن شي. چې کله ستاسو نفاس اوپن شي نو هلته به تاسو ته 2 منټه ټایم راکړي او هلته تاسو ځان نه یو پاسورډ جوړولی شئ، هغه تاسو هلته ورکولی شئ. دغه طریقې سره تاسو خپل نفاس چې دی هغه اوپن کولی شئ. د دغه شانتې معلوماتو دپاره زموږ د پیج ځان سره فالو کړئ او دا ویډیو چې ده د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ. جزاکم الله خیر.